بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې دغه لاسونه شل کی چې دا مسلمانانې په لړزان کړي دي. د کافر یو سازش دی. الله دې ټول مسلمانان بچ کی، خو مسلمانان حاکمان دې خدای بیدار کی. کله ټول دنیا مسلمانان اتفاق وکي، دا کافران دومره بے وسه او بیکاره خلک دي چې سره د دې دومره جدید اصلو دوی به بیا راشي د مسلمانانو خپو کې به پراتی. دا لږ غوندې وخت که حاکم دی او که محکوم دی دا په سړیتوب تېرول غواړي. دنیا نشوه، اسم پکې نه، یو ځل به بیا داسې وخت راشي هېڅوک به هم نه. هر انسان د پیدایش نه مخکې نیش دی چې مرګ پرې راغی، بیا نیش شو، لږ غوندې وخت د شتوالي ورکړی شوی دی. نو که حاکم دی او که محکوم دی په انسانیت باندې وخت تېرول غواړي. او انسانیت دې ته وایي چې ده کې به انس وي، ده کې به محبت وي، یو بل سره به مینه کوي. زناور د ځنګل به نه وي، ځکه چې د ځنګل زناور په یو بل باندې حملې کوي، خنې خنې کول کوي، غوښې شلی او خوري په ځان باندې پوهېږي نه. نو دا لږ غوندې وخت دا په انسانیت باندې تېرول غواړي. یو بل سره خیر ښېګړه، د الله حکمونه مخې ته راوستل چې د الله حکمونه دا دي، په دې وخت کې به د الله ما ته دا حکم متوجه دی، زه به دا کار کوم. د الله د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم په دې وخت کې ما ته دا متوجه دی، زه به داسې کار کوم. چې زه سحر نه را بیدار شي، په سنت طریقه را بیدار شه، اور وس پس سنت طریقه باندې تیره کا. کدی که تا د دنیا کار او کا غم عبادت ته، کده دین کار دی او کده هغه به هم عبادت وي. د دنیا نه واپس تک شتا. څوک ناڅاپه لاړ شي او توبې ته جوړ نشي، ناڅاپه مرګ راشي توبې ته جوړ نشو، نو دا ناڅاپه مرګ د کافر دپاره ښه نه دی. مسلمان ته که ناڅاپه مرګ راغی دام د شهادت دی. مرګ مفاجات مسلمان دپاره عذاب نه دی، دا د ده لپاره د شهادت مرتبه وي. لکه په سیند باندې سړی لو شو، نو داسې مخکې نه یې څه تیاري کړي وي څه، خو ناڅاپه واوړېده کښتۍ او سړی پکې ډوب شو، مړ شو، دا هم شهید دی. اور ولګېده بنده پکې مړ شو، دا هم شهید دی. ناڅاپه چته ګولۍ راله دې پې ولګېد، دا هم شهید دی. کوټه پې را پرېوته، دیوال پې را پرېوته، چته کوی کې کار کو کوی پې کېناسته، لحد کې کار کو لحد پې کېناسته، اکسیډنټ کې مړ شو. دا ټول ناڅاپه مرګونه دي. او دې ناڅاپه مرګونو کې مسلمان له د شهادت مرتبه الله پاک ورکوي. او څه مرګونه داسې وي چې د هغې نه مخکې موقع او مهلتونه الله پاک ورکي چې بنده الله یادوه. نو دا د الله د یادولو وخت کې بیا غفلت نه دی پکار. یو بنده چې ناجوړه شي نو دی د دغه وخت کې ډېر ډېر الله یادوي. دا تیر شوي وخت کې چې څونه د ګناه کارونه شوي د هغې د الله نه معافي وغواړي، ځان ته دی په زور را یاد کړي چې فلاني وخت کې مې د ګناه کار کړی، بنده ومه نه پوهېدم، یا الله معافي راته وکړه. فلانی وخت کې مې فلانی د ګناه کار کړو، په هغې م پوه شوی نه یم معافي غواړم. نو دی د سات په سات معافي غواړي د الله پاک نه. دې وخت کې د دې بنده توبه هم قبلېږي، د ده دعا هم قبلېږي. د دې بیمار بنده دعاګانې هم قبلېږي چې څوک وله تپوس له ورشي نو هغه دې ورته چې ما ته هم دعا وکړه. تپوس کوونکي به هم دعا وکړي، مریض ته به وایي ما ته هم دعا وکړه، نو د دې مریض دعا قبلېږي، د ده دا توبې ایستل قبلېږي. او په دغه وخت کې الله د ده په دې توبه خوشحالېږي د ده نه. که ده نه ګناه نه شي نو دې توبې وباسي، درجات یې پې اوچتېږي. په دې بیمارۍ کې او د ځنکدن په دې وخت کې ډېرې ډېرې توبې او د الله نه معافي او الله الله کول. په دې اخیری وخت کې چې بنده وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا بنده به الله خامخا جنت ته بوزي. اخیری کلمه چې لا اله الا الله اوی دی به جنت ته ځي.
نو دې اخیری وخت کې د بنده توجه الله طرف ته پکار ده. زمون خلق دې سکی چې دا سترګې دا سی ګول اوړي وروړي تاویږي را تاویږي دا ځن کدن علامي وي دا پوزه کګشي دا ځن کدن هغه وخره نږدې شو نو دې دا سترګې اړې راړې کله مخ یو خواړې کله بل خوا دا خزر مخامخ شي وي ته لاړې چرته لاړې مونږ چاته پرې دی نو پاغه د ځن کدن سخت ده هغه تکلیف دی او دا تر مخامخ شي ته چې لاړې مونږ چاته پرې دی نو دا خبره خنه ده. یا یو ماشوم تر مخ کې کېدل په سر لاس هوا او دوی د 50 پارل ناغه په یو غ مختله د ځن کدن په سخته اختله ا دې خو ته ماشومان مخ کې کو په سر ولا لاس اپس کويږي کپویږي نو غم ولا مزیاتوا د اخرت توجه ولا مخربوا سورۃ یاسین وتوایا کلمه وتوایا او دا وتموي چې فلانی تو ګوره او فلانی تو ګوره او دا فلانی د دې پیجندو کنه او مونږ ته بخنو او مونږ بخلې په دې خبره د مړي اخرت مخربوي دا خبره خنه دي سړی دې مزدا کی او خزو سره انداز او تور غواړي چې د ځان کدن وخت کې مړی ته دا مو وای چې فلانی تو ګوره فلانی تو ګوره او یا چې تلاړ نو موږ دې چاته پریو بلکې دې وخت کې د کلمې ویل پکار دي چې دې د سره کلمه وای او دا به ته نه چې بابا کلمه وایا بابا کلمه وای دا حکم باندې کې ځکه هغه په بیل حال کې دي ستا په خبره پويږي نه شاید ته تاسو ستغه خبرو کې ا دې شیطان ته پته نه لګيږي چې ځن کدن وخت کله دی او چې کله سختی راشي نو دا شیطان مخ کې شي او دې وی دا ځن کدن دی ورګه چې دنیا نه کافر بوزم. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه باندې او بیماری را له ځن کدن په شروع شو نو بچی وته ناستو نو ته بابا کلمه وایا بابا کلمه وایا هغه ته لانا بیا ته بابا کلمه وایا لا اله الا الله ته لانا سوزل چې وته چې کلمه وایا غیر لانا بچی حیران شو چې بابا غډیر لوی بزرګ دی او په داسې وخت کې د کلمې نه انکار کوي چې کلمه نو املانا لږ وخت تیر شو بابا هوش کې راغی ټیک ټاک شو بچو سره خبرې شروع کړل کدل ختم شو بچی را نږدې شو چې بابا تا باندې خو اخیری حال راغی مونږ وی چې مری نو مونږ ته چې کلمه وای نو تابع چې لانا د کلمې نه د انکار ولیکو هغه ته تاسو ماته کله ویل چې کلمه وای ما خو تاسو خبر اورېدل نه ما نه اورېدل چې تاسو راته چې کلمه وای دې من چې بتاته چې لا اله الا الله محمد رسول الله تابع لانا مونږ به بابا کلمه وای تابع لانا نو دا لانا دې چاته وی او ته نه ملي دلې نه مستاسو خبرې ورېدلې دي نه ستاسو په خبره پوي شوې ما خو د اخیری وخت کې شیطان راغی ورته چې امام احمد د خپل علم په برکت را نه بچو د دنیا نه روغ روانه وی ما وته چې لانا اوسم را پورن خطې د ایمان نه مخلاصه وی بیا راته ویل چې د علم په برکت را نه بچو وی ما وته چې لانا اوسم را پورن خطې ایمان را نه اخلي الله مې دې درنه بچ کی ته خو اوسم په ما پورن خطې ناغه شیطان سره خبره کوله بچو د کلمې نه انکار کوي نو دې ځان کدن وخت وته مو چې بابا کلمه وایا استا په خبره نه پويږي خو کپوي شو کلمه ونو غنیمت ته چې کله کلمه ونو بیا خاموش سورۃ یاسین وته شروع کنه دې سورۃ یاسین په وخت کې دې کې دا سختی اسانيږي زمنګ سورۃ یاسین هم بس د مړی د پاری بغیر د مړی موږ سورۃ یاسین وایو نه او چې کله سورۃ یاسین شروع شنو خلک په جړا شوې سورۃ یاسین وته شروع کو جو عمرې نو سورۃ یاسین 10 روزانه وایا